موږ ټول فکر کوو چې نعمت یوازې مال، اولاد، صحت یا مقام دی، خو حقیقت دا دی ځینې وخت نعمت داسې راځي چې ته پرې خوشحاله یې خو ته نه پوهېږې چې دا ازمایښت دی، او بل ځل الله جل جلاله ستانه یو شی اخلي ته پرې خفه یې خو حقیقت کې دا یو رحمت وي. مالداري نعمت دی خو کله شکر او حلال نه ووت د عذاب لامل هم کېدلی شي. فقر د زړونو نرموالی راولي، الله جل جلاله ته دې نږدې کوي، دا هم یو ډول رحمت کېدای شي. روغتیا که د شکر پرې وایست جنت لامل بشي، او که غفلت پرې وشو هلاکت دې رسوي. بیماری د ګناحونو کفاره د الله جل جلاله رحمت او د ثواب دروازې هم کېدای شي. نعمت نه دا چې تا وخندوي، نعمت دا دی چې تا الله جل جلاله ته نږدې کړي، که خوشحالي که ناروغي. الله تعالی دې موږ ته دا توفیق راکړي چې د هغه نعمتونه په شکرانه وپېژنو، نه دا چې یوازې د زوال پر وخت یې یاد کړو. ستاسو نظر، تاسو د ژوند په کوم نعمت تر ټولو زیات شکر ادا کوئ؟ خپل نظر مو له موږ سره شریک کړئ، ځکه ستاسو یوه جمله هم ممکن د بل چا د فکر لوری بدل کړي. او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خوښه کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ، تر څو دا پیغام تر هر زړه ورسیږي.